اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې مطلب شاه د سربن هغه دیوال ونړاوه کوم چې ګلولي جوړ کړی و، خو ګلولي ته یې علت ونه ښوده. اوس به دا واورو چې د ملک او مطلب شاه ترمنځ ګیلې ناندرې په څه شي دي. ملک صاحب دا پیاله مې درته ډکه کړه، دا چای وڅښه چې طبیعت دې ورسره را جوړ شي. ډېر ښه چای دی. کیدی وبهڅکم. یاره ملک صاحب دا څو ورځې چې ته نه وې دومره درپسې خفه ومه چې څه ووایم. ما ډېر کوشش وکړ چې څه لاره چاره پیدا کړم او تا ته ځان در ورسوم، خو هېڅ کار ونه شو. بس پرېږده مطلب شاه، ما ته ستا لاپې شاپې معلومې دي. دا خوله دې ده خو د کار مېړانی نه یې. زه دې لښکر ته حواله کړم او ته کلارې ګرځېدلې. ملک صاحب کلارې چېرته ګرځېدم، که نور مې هېڅ په وس پوره نه و. نو د خپلو سترګو نه مې تا پسې غاټې غاټې اوښکې تویولې او دا سوچونه به مې کول چې ملک صاحب ته اوس چېرته، په څه حال به یې، چا به دې ښکلی که نه، ډوډۍ به دې خوړلې او که نه. ما خو یې لا همدا غمونه ژړل. ملک صاحب اوس راته ووایه چې په تا باندې هلته څه تېر شوي. بس تخانه کې پروت ومه، میوه ګل را سره و، خو که رښتیا درته ووایم نه مې اوبه تېرېدې او نه ډوډۍ. ښه ملک صاحب دا معلومات خو دې ونه کړه چې ته چېرته بندي کړی وې، هغه ځای ځګیا درته معلوم دی که نه؟ هېڅ نه پوهېږم، بس سترګې راباندې تړلې وې او یو شیبه یې موټر کې ویوړمه. اوس حیران یم چې دا به کوم ځای و. میوه ګل نه مې هم ډېرې پوښتنې وکړې خو حل یې راته ونه وې. د بند په وخت کې به را سره میوه ګل و، خو یو ځل را سره ملا کریم خان خبرې وکړې. نو معلومیږي داسې چې زما په وړلو کې ټول لاس د ملا کریم خان او ملک بهادر و. خو خیر زه به د ځای معلومات هم کوم او دوی سره به حساب کتاب هم کوم. تا ته خو زما خبره معلومه ده چې د کاڼي کرخه ده کرخه. شبانې د خدای تعالی په فضل سره که خیر موږ په خپل مقصد کې کامیاب شو، اوس راته لاره وزګاره شوه چې په پرخه باندې هر وخت مرکه کوو نو کولی شو، ځکه چې زړور خان ونیول شو او د مختار په باغچه کې بندي دی. ښه دا خو ډېر ښه کار وشو، خو هسې دابد پلاره ما سره بیا هم اندېښنه شته دی. د څه شي اندېښنه؟ یا خو ستا اندېښنې نه ختمېږي؟ د دې اندېښنه چې که بیا خوشې شي نو موږ ته خو به ستونزه جوړوي نه. هېڅ هم نشي کولی، بېغمه اوسه. هغه د همدې دپاره بندي شوی دی تر څو چې د سم سړی جوړ شي، او چې سړی د جوړ شوی نه نو دغلته به بندي. زه به هم درته عقل سر ته راولم. څه ته به یې عقل سر ته راولې؟ بندي کړی شورا دی او عقل به یې سر ته ته راولې؟ دابد پلاره پام کوه چې غم و غرض ورسره ونه کړې. شورا پوه شوه بندي یې پوه شه، تا ته څه؟ بندي کړی شورا دی خو ساتنې ما ته سپارلې ما ته، او داسې خلک زه ډېر ښه لارې ته راولم. نو تا څه کوو؟ په کلي کې نور خلک نه وو چې شورا ورته دا کار سپارلی وې؟ سمه ده شبانې چې ته وې زه به پیتیګه کېدم، کېدی شي دې کې هم خیر وي. ښه زه به ورشم تازه ګل پسې، ورته به ووایم چې تاسو پوه شو کارم، دا څوکیداري موکیداري زما د لاسه نه کېږي. انجینر صاحب فرید خانه ته دلته یې او زما در پسې په لټولو زړه شین شو.
ګلولي خدای دې خیر کړي، څه چل شوی دی؟ وخت نه داسې اوبه وړی ښکاري. هی زه خو غرق شوم، تباه شوم. مطلب شاته د خدای ښه ورځ نه ورکوي، د هغه د لاسه ما ښه ورځ ونه لیدله. اوس څه چل شوی دی؟ او بیا د مطلب شاه تا سره کار څه دی چې تا د هغه د لاسه ښه ورځ ونه لیدله؟ د کار ځای ته راغلی و، د تیږو نه مې تازه دیوال کړی و، ټول یې راته وران کړو. پوره د یوې ورځې خواري په اوبو لا وشوه. پوښتنه مې ترېنه وکړه چې مطلب شاه ولې ما تا سره بد څه کړي دي؟ وی لاړ شه فرید ته ووایه، ته حق نه لرې چې ما نه پوښتنه وکړې. نو دغه د تا پسې راغلم انجینر صاحب فریده، که داسې نو دا کار سر نه نیسي. ښه هسې ګلولي په کار کې خو دې څه نیمګړتیا نه وه؟ هېڅ نیمګړتیا پکې نه وه. ولې ته روزانه زما کار نه ګوري؟ خو د سړي مازغو کار نه کولو. خدای خبر شه چې د لیونتوب دوره پرې راغلې ده که څه چل شوی دی. زه خدای به خیر کړي، زه مطلب شاه پیدا کوم او دا خبر سره سپینومه چې ولې تا ته روغ جوړ دیوال وران کړی دی. د هغه کار څه دی؟ بس انجینر صاحب ما خبر کړي، نور ته پوه شه او مطلب شاه دی. هسې نه سبا راته ونه وایې چې زه دې په وخت خبر کړی نه وم. بس ته ترې نور بېغمه شه، مطلب شاه به ستا په کار کې هېڅ کار نه لري. او پاتې شو دا کوم دیوال چې وران کړی دی د دې به هم ترې پوښتنه کېږي. عبدالرحیمه زویه، ستا په دې خپل کور باندې زړه نه خوږېږي؟ نه پوهېږم چې ستا زړه د تږې دی که د غوښې؟ مورې دا ته څه وایې؟ ولې مې په خپل کور زړه نه خوږېږي؟ نو کومه دی؟ ته خو بیا وسلوالو ته نیغ نیغ کېږي او وی چې ورپسې ځمه. ستا لکه چې خپلې سختې هېرې شوې، بندې کړلې، وخل ټکولې در کړي دي او په موږ هم هره شیبه د مرګ تېرېدله. مورې ما چې اوس څه فیصله کړې ده نو د همدې کورنۍ د عزت لپاره مې کړې. زما چې په تن کې سا وي زه به د دې وسلوالو نه لاس وانخلم. ته خبره یې چې ما ته هلته څه ویل کېده؟ څه یې درته ویلي؟ د سکندر په نامه یو کس پکې و، ما ته به یې ویل چې ښځې ته دې طلاق ورکه. نو ته ووایه مورې چې زه په دې خبره څنګه غلی شم تر څو چې مې د سکندر سر خاورې کړی نه یې پرېږدم. زویه هغوی خو وسلوال دي، تا ته به هر رقم خبرې کولې، مطلب یې ستا ازارولو. بس چې څه تېر شو هغه هېر شو، پرېږده. نه مورې نه، داسې کله پرېږدم؟ ما ته یې د نادیه خبره کوله چې دا پرېږده. د نادیه لپاره ما څومره تکلیفونه ګاللي دي. دې وسلوالو پسې به زه بیا هم ځم، بیا به هم ځم او بیا به هم ځم، ولو که سر مې پکې لاړ شي پروا نه لرم. وی خدایه، وه خدای زه دې هلک سره څه وکړمه؟ عبدالرحیمه زویه ته زما په خبره ولې ځان نه پوه کې؟ یا د الله تعالی نیکبختي دا بیا دې څنګه سترګې سرې کړي دي؟ راشه که نه د زوی خبرې دې واوره چې څه وایي. عبدالرحیمه زویه مور ته دې څه ویلي دي چې داسې جاړي؟ پلاره ما خو ورته داسې کومه خبره نه ده کړې، خو همدومره مې ورته وویلې چې وسلوال نه پرېږدم، ورپسې به بیا ځم، ځکه هغوی زه خفه کړی یم، ځورولی یم او زموږ خلکو ته ګواښ دی. وګوره که نه دا خبرې د دې د کولو دي. عبدالرحیمه زویه مور دې رښتیا وایي، ته باید په احساساتو کې فیصله ونه کړې، ځکه په احساساتو کې فیصله کول د ګټې نه زیان زیات لري. موږ باید هر څه په سړو مزغو وکړو. ښه نو پلاره ته ووایه زه څه وکړم؟ وسلوالو ته خو زما په زړه باندې اور بل دی. راته به یې ویل چې نادیه ته طلاق ورکه. په ما خو چې کومې سختې تېرې کړي هغه خو به نه یادوم، خو د نادیه په هکله زه یو خبر هم نشم زغملی. صبر کوه زویه، صبر کوه، الله تعالی د صبر کوونکو سره مناسب وخت په تمه شه، وخت به یې راشي، بیا به هر څه زموږ په لاس کې. وسلوال به تښتېدلي نه به د امن کمیټه لګیا ده، خپل کار کوي چې د وسلوالو د ورکولو لپاره یوه لاره پیدا کړي. نو کله؟ زه خو د همدې ورځې په تمه یم وپلاره. انتظار وکړه، په تمه شه. مطلب شاه ښه ده چې ومرې دی، لږ صبر وکړه، کار مې در سره دی. راځه انجینر صاحب، الله دې خیر کړي. څنګه داسې ساه او تیږئ؟ څه کار دی را سره؟ مطلب شاه دا ګلولي چې کومه خبره کوي
دا رښتیا ده؟ انجینر صاحب ګلولي تا ته څه ویلي ما څه کړي؟ ګلولي ویلې چې مطلب شاه د کانال د غاړې دیوال وران کو. دا رښتیا دی که نه؟ ښه دیوال یادې ما ویل چې ما کومه داسې دنیا وراره کړې ده چې ته دومره غوسې. او مطلب شاه دنیا دې څنګه نه ده ورانه کړې؟ روغ جوړ دیوال ته غورځولی. ولې؟ انجینر صاحب فریده که ته د کانډو کلي د شورا مشر یې نو زه اپوزیسیون یم او زه دا حق لرم چې د شورا وران کارونه سم کم. پوه شوې که نه؟ دا څه وایه؟ دا هغه دیوال خو ما کتلی او څارنه مې دې کوله. سم دم دیوال و. څه شی؟ هغه دیوال سم و؟ ته لا ځان ته انجینر وې. انجینر صاحب ولې داسې نه وې چې په کوږ دیوال مې سترګې پټې کړې وي ځکه چې د دغه کار ټیکادار ګلولي ستا خپل سړی دی. نه مطلب شاه زه به په ولې سترګې پټومه؟ ګوره ما ته ټول کلیوال یو شان دي، که هغه ته یې که ګلولي دی که بل څوک دی که بل څوک دی. او دا مغره مطلب شاه چې په دې کارونو کې زه د چا لیاز نه کومه. هر څوک چې وران کار کوي زه یې لاس نیسمه. او بله خبره ده چې ګوره زه تا د دې نه منع کومه چې ته یې څارنه وکړې. که هر څه مشکل و باید له ما سره مشوره وکړي نو بیا هغه کار وکړي. تورپیکۍ کانې ها واخله دا ستا برخه. ښه ده شي برخه ښه ده شي. صبرو ترور دا برخه ستا شوه. خدای دې له غمه وساته لورې راکه راته. دا د لکه چې د کوزې خواږه دي زړور خو بیرته کلي ته راغلی دی لکه چې هماغه ته یې ورکړې. صبرو ترور دا ته څه وی؟ لږ د خپلو خبرو سره فکر وکړه. پرخه ستا ایله بیله په زړور خان پیرزو شي. ښه نو دا خواږه بیا په کومه خوشحالۍ کې؟ د زړور د بندي کېدو په خوشحالۍ کې. تاسو خبر یې او که نه هغه د شورا لخوا بندي شو. ښه نو داسې ووایه که نه. خو پرخې آفرین په تا او ستا په پلارم شه چې د زړور ډزو پسې م غوږ ویې نه وړه او خبره م همداسې پرېښوده. که نه نو له دې لانجې خلاصون ډېر سخت و. تورپیکۍ کانې ته رښتیا وی، خو خدای تعالی دې د شورا غړو ته م خیر ورکړي چې د پرخې او د پرخې د کورنۍ ملاتړ یې وکړه. زړور خان پسې وګرځېدل پیدا یې که او وینیوه. بس اوس چې د زړور څخه څوک هم خبرېږي نو بیا به داسې کار نه کوي. رښتیا دې وویله زړور ډېر بد کار کړی و. پرخه لورې خدای تعالی دې په ځوان خوشحاله که. په دې خبره زم خوشحاله سمه چې ته له زړور څخه خلاصه سوې. صبرو ترور نو زه د هغه په نوم کله ومه چې تاسو داسې خبرې کوئ. زه د هغه په نوم نه یم او نه به شم. پرېږده چې بندي د شورا سره عقل به سر ته راشي. خو یو خبره درته کوم چې داسې خبرو ته هوا ورنه کوئ چې ګوندې پلانکي ډزې وکړې او پلانکي دعوه وکړه. که خبرو ته هوا ورکو نو بیا په خپله ستونزې پیدا کېږي. پرخې ځکه خو د کشمالو پلارم دا خبره کوي وایي چې پرخه تکړه وه ځان خلاص که که نه نه داسې دا وکړي کورنۍ اخته وي. آفرین شه او پتا شه. آخر پرخه څوک ده؟ د مرکز کارکوونکي او د مدرسې شاګرده ده. دا وه د پولې پولې ډرامه چې تاسې واورېده. په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. په ډرامه کې مو واورېدل چې پرخې د زړور خان په نیولو خوږه وویشله ځکه د زړور خان له لاسه پرخه ځورېدلې وه. د هغې د کور مخې ته یې ډزې کړې وې او غږ یې پورته کړی و چې پرخه زما ده. آیا پرخه به یې کورنۍ بل چاته ورکړي او بل څوک به زړه ښه کړي چې پرخه وکړي؟ په دې هکله به تفصیلي راپور د پولې پورې په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 0 3 3 33
دېرش 55 0 2 شپږ شپېته 3 دېرش 10 15